چا غاښونو ته کورونه لګولي نو آیا غسل یې نه کیږي؟ دویم نمبر دا چې په غسل کې څو فرض دي او کم دي، او دریم نمبر دا چې په غسل کې کم سنت دي. دغه ټول به ان شاء الله العزیز موږ تاسو په دغه کلیپ کې وپېژنو. دغه کلیپ تر اخره پورې وګورئ، بل مسلمان سره هم شیر کړئ چې هغه ته هم نفع او فایده ورسېږي. استاد ټول ما سره ثواب کې پوره برخه نصیب شي. تاسو یاد ساتئ په غسل کې ټوټل صرف 3 فرض دي. که چېرته چا نه په دغه 3 فرضو کې یو فرض پاتې شو یا یو فرض یې نیمګړی وکړو نو دغه غسل یې نه کیږي، او چې دغه غسل یې ونه شو نو په دې سره چې څونه منځونه دی وکړي یا یې منځونه کړي دغه یو منځ هم نه دی شوی. نو یاد ساتئ اول نمبر فرض په دغه غسل کې مکمل خوله وینځل دي، یعنی صرف غړغړې کول دا فرض نه دي، مکمل خوله وینځل دي چې د خولې هره پرزه ووینځل شي نو ستا به دغه فرض ادا شي. البته بیا چې چا غړغړې وکړي نو ښه خبره چې دغه حلق ته اوبه ورسیږي، خو چې کله روژه نه وي، چې روژه وي نو په هغه صورت کې بیا غړغړې نشي کولی. دویم نمبر مکمل څنګه ننه مخه چې کومه دغه په ستدو در هډوکي پورې دغه څنګه مکمل وینځل په غسل کې دا فرض دي. که چېرته د چا نه د ویښته برابر یو ځای هم وچ پاتې شو نو دغه غسل یې نه کیږي. دریم نمبر مکمل وجود، مکمل بدن، مکمل جسم وینځل په غسل کې دا فرض دي. که چېرته د چا نه د یو ویښته برابر یو ځای وچ پاتې شو نو دغه غسل یې نه کیږي. په غسل کې چې کوم سنت دي چې بهر شریعت هم ذکر کړي، د هغې نه اول نمبر غسل دپاره نیت کول دي. دویم نمبر دغه خپل لاسونه تر مړوندونو پورې وینځل دي. دریم نمبر استنجا کول دي اگر چې پلیتي وي یا نه وي. او څلورم نمبر سنت دا دی چې ستا په جسم باندې ستا په وجود باندې کومه پلیتي پرته وي هغه لرې کول، دا سنت دي. پنځم نمبر اودس کول، لکه څرنګې د لمونځ دپاره اودس کیږي دغه شان د اودس په دغه غسل کې کول دا سنت دي، خو دغه خپې بیا د غسل په اخر کې وینځه. او شپږم نمبر پښې اوږه باندې 3 ځلې اوبه راچول دا سنت دي. اووم نمبر په دغه ګسه اوږه باندې 3 ځلې اوبه راچول دا سنت دي. اتم نمبر په مکمل سر باندې مکمل وجود باندې 3 ځلې اوبه راچول دا سنت دي. نهم نمبر دغه جسم مګل یعنی سولول دا سنت دي. خو یاد ساتئ د دغې خبرې ضرورت چې دی په ژمي کې ډېر زیات وي ځکه چې وجود خشک وي، نو په دا وجه باندې دا سنت دي چې تا مکمل دغه وجود ومږي وسولوي چې هر ځای ته چې دی اوبه ورسیږي. لسم نمبر دغه غسل چې کله ته کوي نو دا به په طرف د قبلې باندې نه کوي ځکه چې دا سنت دي چې تا مخ د قبلې نه په بل طرف باندې وي. او یو لسم نمبر د غسل په دوران کې کلام نه کول یعنی خبرې نه کول دا سنت دي. دولسم نمبر په غسل دوران کې چې کوم دعا کلمات دي یعنی دعاګانې ویل دي دا نه ویل سنت دي، یعنی دا به هیڅ کلم نه وایي. ډېر خلک داسې چې د غسل په دوران کې هغه په وجود باندې لباس نه وي هغه چې دی دغه دعاګانې وایي، نو دین او پرهیز کوي ځکه چې دا بې ادبي هم رادرومي او دا سنت دي چې په دغه وخت کې به تا دعاګانې نه وایي. او دیارلسم نمبر چې کوم سنت ذکر شوی دی غسل په یو داسې ځای کې کول چې هغه ځای ته څوک نشي درتلی او هغه ځای کې چې دی د ستا عورت محفوظ وي، دا چې دی په غسل کې سنت دي. اوس هغه مسله چې د چا غاښونو کورونه لګولي وي نو آیا د ده غسل کیږي او که نه کیږي. یاد ساتئ که چېرته چا د غاښونو لپاره کورونه جوړ کړي وي هغه کورونه یې ورلګولي وي نو که دغه کورونه مکمل عمر دپاره لګېدلي او دا ښه سخت وي لکه څرنګې غاښ سخت وي چې دا را لرې کوي نو دغه انسان ته په تکلیف میلاویږي، نو په دغه صورت کې د دغه کورونو په دوران کې د دوی په وجود کې د ستا غسل کیږي، هیڅ خبره پکې نشته. خو که چېرته دغه کورونه چې په اسانه باندې لرې کیږي مطلب هسې چې لګېدلې وي چې ته ګوتې وروړې واپس یې را لرې کولی شي نو په دغه صورت کې اوس په غسل کې مسله هم دغه دو چې ډېرو علماو په دې باندې فتوا ورکړې دو چې ته به دغه کورونه را لرې کړي او هغې نه وروسته به تا دغه غسل وکړي. او که چېرته ستا کورونه چې دی په غاښونو کې پراته وي او تا غسل وکړو نو د کور نه لاندې غاښ ته چې اوبه لا نړې نو ستا دغه غسل نه کیږي. نو په دې وجه په دغه مسله کې ډېر احتیاط کول پکار دي. دغه کلیپ بل مسلمان سره هم شیر کړئ. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.